جمع کولو بما ان بشکا عدتا شمار الشهور د میاشتو عند الله د الله پنځ باندې 12 دولس شهرا میاشت دي فی کتاب الله د الله تعالی په کتاب کې یوم د اخر ورځ نه د حساب خلق السماوات چې پیدا کړی دی الله اسمانونه او الارض او زمکا منها د اغینا 4 سلور میاشت دا سری حرمون چې هغه د حرام دي هغه د عزتمند میاشت دي ذالک دا الدین القیم دا دین دے برابر درست فلا تظلموا بالظلم کوي تاسو فيهن پدی څلور میاشتو کې انفسکم بخل زانون سرا یا ظلم کوي تاسو پدی دین کې بخل زانون باندې وقاتلوا المشرکین او جګړه وکي مشرکانو سره کافتن یوزه ټول پورا کمال کسنګ یقاتلونکم دوی جګړه کوي تاسو سره کافا یوزه ټول دوی اتفاق کوي او ټول متفق دي تاسو سره په جګړه باندې تاسو متفق شې دي سره په جګړه باندې وعلموا بو شيء ان الله بشکل تعالی مع المتقین دا ملګری د پرهیزګارانو ده انما بشک خبره دا د بلنه د النسیء ورستکول دی وداس چل کو چې دا څلور مې چې کومه د حرمت دي چې کله بده کې جګړه خوښ شو نبی به ویل چې دا ذل حجیم یا چې کومه دا یا د ذل قدی دا د ورستنې بکو او د بل به مخکره واړو نبی به جګړه وکړه لکه مثلا نن د جمعې ورځ ده نو دی به ویل چې نن جمعه نه صحیح سبا جمعه صحیح دا به داسې بدلږي نو لا جواب ورکړي دا خدای الله تعالی طرف نه مقرر دي او دا بدلیږي نه هم دا غرنګي به څنګه چې الله مقرر کړی دي انما النسیء بشکا دا ورستو کول د میاشتو زیادتن دا اضافه دا فی الکفر په کفر کې یضلوا گمراه کیږي به بده سره الذين اغسان کفروا چې کافران دي یحلونه دوی حلالي عامن دا یو کال یعنی بده کې جګړه حلال غني ځان د پاره یو کالي ويحرمونه او حرام غني هغه جګړه عامن بل کال څه د پاره لیواتیو د دې پاره چې دوی پوره کی عدت شمیر په نور میاشتو باندې پوره کوي بیا ما هغه حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی فیحلوا بس دوی بیا حلالي ما هغه شی حرم الله چې حرام کړی وی الله تعالی الله چې کوم شی حرام کړی دی ځان ته حلالي بیا زین لهم خسکړه دوی تاسو او اعمالهم هغه بد عملونه دوی والله ولا تعالی لا يهدي القوم الكافرين هدایت نه کوي قوم کافر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب